بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې موضوع ده Objectives of Management. د مدیریت موخې پر دغه باندې بحث سره کوم. د مدیریت موخې څو دانې دي؟ په اصل کې 3 دانې دي. لومړی چې ده Organizational Objectives یعنی سمانه ادارتي یا د ادارې موخې. دوهمې چې دي Social Objectives ټولنیز موخې، او درېیمې چې دي هغه Personal Objectives شخصي موخې. دا 3 موخې په مدیریت کې سته. لومړی به په Organizational Objectives یعنی په اداري موخو باندې بحث درته وکړم. اداري موخې څه دي؟ لومړی کله چې موږ یو کمپنۍ چلو یا یو اداره چلو یا یو حکومت چلو، په هغه کې دا ډیره مهمه ده چې موږ باید اهداف هم ولرو. هدف ټاکل او هغه هدف ته رسول دا د منیجمنت اصل اصول دي یا دا د منیجمنت کړنې دي. نو اوس به راسمه اداري موخې څه دي یا Organizational Objectives څه دي. په هغه کې بیا موږ 3 بخش لرو یا هغه بیا موږ پر 3 کټګوري باندې ویشلي دي. چې لومړی یې ده Survival Objectives. Survival Objectives یعنی څه؟ د بقا موخې. موږ چې کله یو ارګان چلو یا یو سازمان یا یو اداره یا یو کمپنۍ چلو، په هغه کې مهمه دا ده چې څنګه بقا وکړو، څنګه زموږ ارګان پاتې سي د پیړیو دپاره، څنګه موږ د هغه موږ باید څنګه په پښو ودرو، څنګه یې مخته بوزو. دغه لومړی هدف دی چې کله موږ یو کاروبار شروع کړو، کله یو کمپنۍ شروع کړو، کله یو غټه فابریکه شروع کړو، په هغه کې مهمه خبره همدغه ده څنګه هغه بقا پیدا کړي، څنګه هغه په هغه مارکیټ په هغه ټولنه کې پاتې سي. یعنی موږ باید حول پر دغه باندې فکر وکړو. دوهمه موخه زموږ په اداري موخه کې چې ده هغه Profit Objective یعنی چې د فایدې یا د ګټې موخه ده یا د ګټې موخې دي. موږ چې لومړی دا فکر سرته ورسوي یا موږ لومړی پر دې فکر وکړي چې نن ورځې په دغه مارکیټ کې زما کاروبار، زما فابریکه، زما اداره، هر هغه شی چې دی هغه دلته د دې امکانات شته چې وچلیږي. د بقا څخه زموږ هدف دا دی د چلیدلو فکر باید زموږ سره وي. دا کار چلیږي، دا پاتې کیږي. نو دوهمه موخه بیا زموږ دا ده چې Profit Objective یا د پر ګټه باندې باید هم فکر وسي. درېیمه موخه زموږ چې ده Growth Objective. Growth Objective څه معنا؟ دلته د Growth Objective څخه زموږ هدف دا دی یعنی د رشد څخه د رشد موخه. یعنی دا معنا چې څنګه کولی سو موږ د خپل کاروبار د رشد ورکو، څنګه کولی سو چې د یو ولسوالۍ څخه نور ولسوالۍ ته انتقال کو، څنګه یې کولی سو چې د یو ولسوالۍ څخه ولایتونو ته انتقال کو، ولایت ته انتقال کو، حتی هیوادونو ته انتقال کو. یعنی دې ته موږ څنګه کولی سو چې دې ته موږ پرمختګ ورکو، موږ دې ته رشد ورکو. دا ډیره مهمه دي. نو دا 3 موخې موږ په اداري موخو کې وایو. را به سمه اوس به لکه څنګه چې مخکې مې اشاره درته وکړله، اوس به راسمه پر Social Objective باندې به بحث درته وکړم. کله چې د Social Objective بحث راځي، دا ډیره مهمه ده. د هغه ټولنې د کلتورو، عنعناتو، د خویو، د عاداتو، د خلکو د رویې سره مطابق باید موږ څه وکړو، هغه سازمان، هغه اداره، هغه فابریکه وچلو. یعنی دا معنا لري چې هلته موږ سره باید د ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز اصول او د ټولنیز کلتورونه باید زموږ د کړنو، د کاروبار، د ادارې، د فابریکې د هغه شیانو سره باید په ټکر کې رانسي، بل موږ هغه خلکو ته مزاحمت ونه کړو. دا ډیره مهمه موخه ده چې کله موږ یو اداره یا یو سازمان یا یو حتی مکتب، پوهنتون یا یو فابریکه څنګه چلو، دا هغه شیان دي چې باید موږ په نظر کې ونیسو. درېیمه موخه د ادارې هغه چې ده هغه Personal Objective دی. Personal Objective ډیر مهم دی. یعنی شخصیت جوړونه یا شخصي موخې. دلته د شخصیت جوړونې څخه زموږ هدف دا دی چې کله ته په یو ارګان، په یو سازمان، په یو اداره کې ته کار کوې،
یا په فابریکه کې کار کوي، دا هدف دا دی چې هغه موږ کارمندانو ته هر هغه څوک چې هغه ته باید موږ ټریننګونه ورکو، هغه باید د هغه ښې کړنې باید وستایل سي، هغه ته باید رتبې ورکو، هغه ته باید پرمختګ ورکو په کار کې، په وظیفه کې. نه دا چې یو کارمند زموږ سره په کلونو کار کوي، خپل انرژي مصرفوي، خپل وخت مصرفوي، خپل هر څه د ارګان د سازمان یا د ادارې لپاره قرباني کړي، خپل وخت او د ادارې سره د همیشه وفادار پاتې سوی، نه هغه ته ټریننګونه ورکول سوي دي، نه د هغه پر شخصیت جوړونه باندې کار سوی دی، نه هغه ته رتبې ورکول سوي دي، نه د هغه معاش اضافه سوی دی، نه هغه ته پرمختګ ورکول سوی دی. دا ټول هغه شیان دي چې د منیجمنت یوه اساسي کله چې موخې وایي، یو موخې دا ده چې پرسونل ابجکټیو ډېر مهم دي او موږ باید د خپلو کارکوونکو د کارمندانو سره باید شي وسي، دا ټولې زمینې ورته مساعد سي. د یو سازمان د مدیریت د خوا څخه باید دا شیان، دا زمینه و کارکوونکو ته مساعد سي. ډېره مننه، آباد اوسئ.